مسکیږي دا ځکه دا زما د پیغمبر برکت دی دا زما د پیغمبر برکت دی شرابو سره مردارۍ سره پلیتۍ سره ګناهونو سره د چا ظاهر نه مسکیږي چا نه سپی خر خنزیر نه جوړېږي خو هغه ظالمان ته ظالمه تعلیم ته دومره سپک وکته تا د علم دومره بې ادبي وکړه تا د علم ته دومره سپک وکته چې تا د علم د تصویر نه سر کټ کړ او د خنزیر تنې سره د یو ځای په فیسبوک ته شیر کړ تا د علم د تصویر نه سر کټ کړ د سپي تنې سره د یو ځای کړ په فیسبوک کې شیر کړ ظالمه په ګناهونو سره چا نه سپی او خر خنزیر نه جوړېږي ته میډیا ته څه شو کوې ته خلکو ته څه ښایې چې د علم سپی دی ته خلکو ته څه ښایې چې د علم خنزیر دی ته خلکو ته څه ښایې دا ستا د یو شعر دا هلاکت ته رسوي دا د ایمان نه پاکوي او د عالم په ادب کې بخنه ده د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې شیخ سری سقطي رحمت الله علیه وفات شو چا په خوب کې ولیدل ما فعل الله بک رب د سره څه وکړه وایي رب راته چې او سري بوډا بخم دی سپینګیریا په یو نیکۍ دی بخم صرف په یو نیکۍ وایي توجه مې حجونو عمرو صدقاتو خیراتونو عبادتونو درسونو تلاوتونو تبلیغونو جهادونو طاعاتو عباداتو صدقاتو خیراتونو چې ربه په څه مې بخي وایي رب کائناتو فرمایل په داسې نیکۍ دی بخم چې فرشتو ته هم پته نشته ربه په څه مې بخي رب کائناتو فرمایي سري ته دغه نیر په غاړه کېناستې تا لستوڼي بره کړل تا اودس چاردام کو اوبه لاندې ښکته بهېدي تا چې ښکته نظر واچو ښکته امام احمد رحمت الله علیه ناستو ستا په زړه کې رال چې زما د اودس والا اوبه عالم دین طرف ته بهېږي دا خلاف ادب دی خلاف مروت دی خلاف اخلاق دی شیخ سري تا د یو عالم قدر وکړه زه به ستا قدر کومه تا د یو عالم احترام وکړه زه به ستا احترام کومه تا د یو عالم ادب وکړه زه به ستا ادب کومه شیخ سري امام احمد د ادب د وجې مې ستا بخښنه وکړه سبحان الله وایي د عالم په ادب کې بخښنه ده د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې او دا موره پخواني خلکو کې ادب و پخواني خلکو کې په ترجمو نه پوهېده په رموزو په اسرارو نه پوهېده پخواني خلک په ترجمو نه پوهېده شیخ صاحب پخواني خلک په ترجمو باندې نه پوهېده قرآن له به دوه کپړې ورکولې څو کپړې تعلیم د بې عزته په وجه باندې د انګریزانو په منځ کې ما ځانونه کړي د کونې ورکولې او نیچ پخواني خلکو د قرآن په ترجمه نه پوهېده خو د قرآن ادب یې کوه وایي د قرآن یو به قرآن له کمیس جوړو یو به غلاف جوړو که نه به جوړو چې صاحب دا تلپا د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و د دروازې د دورشل د پاسه یې رحیل جوړ کړی و قرآن به هغې د پاسه ایښی و چې موږ په دروازه دننه بار کېږو چې دا قرآن زموږ سر د پاسه پخوا خلکو د قرآن دومره ادب کو نه پوهېده په ترجمو باندې دا ملک واړو په ترجمو باندې خلک دې د ادب نه لرې کو اصل ترجمه ده که اصل ادب دی ته دې غټ شیخ القرآن شي غټ شیخ الحدیث ته شي خو چې د خلکو نه ادب ختم شي بس ټیک ده چې ختم شي خیر دی چې ما ته خلک شیخ القرآن وایي چې ما ته خلک مفتي اعظم پاکستان توجه پخواني خلکو کې ادب و ورشه زنانو تپوس وکړئ نیمې زنانه اوري دلته پخوا په کورونو کې زنانو لپاره اوچت ځای و هغې ته به یې دونکاچه وي وي که نه به وي اوس دونکاچه شته په غرونو کې ختمه شوه د دونکاچې مشرانې زنانه په سپین سر مشرانې زنانه سرپیچک باندې به وخته تړلي ورشه چېرته یو نیا سره یو مور سره خواښې سره سرپیچک شته اوسني خلک راځي هغوی پسې خبرې کوي شته په سرپیچک به یې ویښته تړلي ویښته به پټو د مور ویښته به پټو د نیا ویښته به پټو ها د انګور ویښته به پټو ویښته به ټول پټو په دونکاچه به مونځ وکړو قرآن به وغواړو تلاوت به کوو توجه هغه دونکاچه ختمه شوه اوس تخته پوش راووته د لرګي هغه تخته پوش هم ختم شو اوس جانماز راوتی دی دا زنانو ته وایم جانماز راوتی نن د اوده کېدو کمره شته مهمانخانه شته بیټک شته لیټرین په کور کې شته کچن په کور کې شته باتروم پوښتونه ستا په کور کې شته خو زنانه دپاره په کور کې یو مخصوص ځای نشته د الله حکم مونځ د مسلمانانو په کور کې مسافر وي زنانه کله یو ځای جانماز چې کله بل ځای کله یو ځای کله بل ځای پوښتونه ستا په کور کې مونځ دپاره ځای نشته مونځ هم مسافر وي پخوا په کورونو کې مخصوص ځای په قول د مولانا احسان صاحب دامت برکات هلالي مخصوص ځای
مخصوص دی کور کې یو کمره خاص کا چې سړو دپاره جومات جوړې ته چې کور جوړې ملک صاحب نواب صاحب یو کمره په کور کې جوړه کا وایي دا زمونږ د کور د زنانو مسجد دی زنانه به هلته کې د قرآن تلاوت کوي هلته به مونځ کوي هلته به ذکر کوي د قرآن درس به کوي د فضل ایمان تعلیم به کوي هلته به ذکر کوي تلاوت به کوي که په رمضان مبارک کې زنانه اعتکاف ته کیني هلته به اعتکاف ته هم کیني که د مستوراتو جومات راځي هلته به د مستوراتو جومات هم راځي پکار ده که نه ده پکار پکار ده که نه ده پکار موږ هغه ادب نه ډېر لرې لاړو نیغولو باندې کاږه نیغه وو ادب نه ډېر لرې لاړو په هر حال انقلاب مدرسې سره راغی انقلابو ځکه د مدرسې مخالفت دی تا ته څوک څه نه وایي ما ته څوک څه نه وایي مسله چې د خلکو د نور چا نه نفرت ونه کړو نن اپریل دی نن 22 اپریل دی 2 اپریل 2018 داسې دستربندي وه داسې ښکلې شهزاده ماشومان حفظ القرآن ختم القرآن ختم په قندوز افغانستان کې علما مشایخ شیوخ مبلغین مجاهدین دغه شانتې په سټیټ باندې جلوه افروز رونق افروز هغه حافظانو چې د چا ختم و هغه ناست و هغه ځای کې صرف دا ماشومان په دې ختمونو چې راغلي دي پلار پرې نه دی خوشحاله تره کاکا ماما پرې نه دی خوشحاله دې ماشومانو ته مور په انتظار ده خور په انتظار ده چاچي په انتظار ده ترو په انتظار ده چې ربه دې نه پس به دستربندي کېږي ختم القرآن به کېږي څومره میندې به په دې ارمان به پته وي چې ربه زه د حافظ صاحب مور شمه ربه زه د قاري صاحب مور شمه ربه زما بچي ته دې په کم عمره کې قرآن نصیب کا هغه ورځ د خوشحاله ورځ وه هغه 2 اپریل 2018 قندوز کې ختم القرآن د قرآن جلسه وه ختم القرآن طالبان په سټیج ناستو یو مور بیبي یو ادي اماجي هار راغستی و د دروازې په کونډه کې هار ځوړند کړي و کله به دننه تله کله به بار تله کله دننه کله بار کله دننه کله بار چې مور بیبي کور کې دننه کښېنه که دا دننه بار ولې کېږي هغه مور په جواب کې وایي دننه بار ځکه کېږم چې زما د بچي د حفظ ختم زما بچی حافظ القرآن شو زما بچی قرآن ختم کر د قرآن حافظ شو د قرآن قاری شو د قرآن عالم شو اوس به حافظ صاحب کور ته راځي اوس به قاري صاحب کور ته راځي زه به حافظ صاحب ځان ته رانږدې کړم زه به قاري صاحب ځان ته رانږدې کړم زه به حافظ صاحب ښکلوم دا هر به ورکوم درس شو دماکه وشوه چې دماکه وشوه مور دا وایي پته نشته د کومې بدبختې او د سپېرې بچي یو ځل بیا په دماکه کې والوت چې لږ ساعت تېر شو هغه د 8 کالو د 10 کالو هغه حافظ صاحب شهید شوي ټوکړې ټوکړې په وینو کې رنګ مور ته په کټ کې راوړل شو د حافظانو نه نفرت دی علماو نه نفرت دی مجاهدین نه نفرت دی تبلیغیان نه نفرت دی ها د دې ډمانو سره مینه ده د دې روشنخیاله سره مینه ده د دې اجلاګانو سره مینه ده په سړکونو باندې ښځې راوښکلې میری جسم میری مرضي بې حیا سره مینه ده واوره هلته دماکه وشوه د هغې کال وشو هغې وی حافظان هم ختم کړل ما وی حافظان ختم نه شول کله چې د وفاق المدارس بنیاد کېښودل شو د هغه وخت نه واخلې اوسه پورې وفاق المدارس رجسټر امت مسلمه ته 10 लाख د قرآن حافظان ورکړل سبحان اللہ اور دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا سبحان اللہ ہر بچہ میرا بلند آواز سے ہر بچہ میرا حافظ قرآن ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا اولاد بچی مدرسو ته ورکو بچونه حافظان عالمان قاریان جوړ کړو ټول مولیان کوي مال کرنل پکار دی مال میجر پکار دی مال ایس پی ڈی سی پکار دی مال پر رینجر کې مسلمانان پکار دی ها کلک صحیح عقیده والا پولیس کې پکار دی فوج کې پکار دی مال ډاکټران پکار دی انجینران پکار دی مال پروفیسوران پکار دی مال ججان وکیلان پکار دی زه ټول مفتیان نه غواړم ټول قاریان ټول مولیان نه غواړم ټول حافظان کومه ټول قاریان کومه زه سکول غواړم زه کالج غواړم زه یونیورسيټي غواړم ها زه کالج غواړم زه میډیکل کالج غواړم ټول حافظان نه غواړم خدا درته وایم موږ ته په دې معاشره کې د ډاکټرانو ضرورت شته که نشته خصوصا پښتنو کې د سر اډو پریز نشته موږ له ډاکټران پکار دی وایي ډاکټران موږ پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده په کچرو کې ججان او وکیلان لارې کوڅې ګاډي واړي دي موږ له انجینران په هوا کې چکرې وو موږ له پایلټان په دې هر څه سری مال مسجد کې په مصلی باندې امام چې د مولا مور دوس مواز نه راځي قدرتي مولیانو سره نه لګي مال په جمعات کې په مصلی باندې امام
روجه راله تراو دپاره د قرآن حافظ تراو دپاره د قرآن حافظ څو رکعته تراو دپاره زما دا ذوق نه دی نه مناظر اسلام یم هغه د مناظر اسلام کار دی خو زه به تبلیغي انداز کې خبره وکړم ما ته یو کس وایي تراوي 8 رکعته دي ما وی ټیک ده وایي ته څومره کوې ما زه 6 رکعته کوم ما ته وایي 8 دي ما ورته 6 دي ما سره 6 والا سره د 8 والا د جنګ ضرورت نشته د جنګ د جګړې ما چې ته کومې 8 یادې ما سره ټایم ډېر دی وخت ډېر دی اوسګار یم مدرسې چوټي شوه درسونه چوټي شوه په دورې تفسیر خو هغه کېږي خو د ورځې کېږي د شپې څه نشته ما یې زه 6 رکعته تراویح کوم اور زما په 6 رکعته تراویح کې 8 شته نو ستا هغه 8 زما په 6 کې راځي ما سره جګړه ولیکې ما سره ستا د جګړې فهم ده ستا هغه 6 خو هغه 8 خو ما وکړې که نه ته چې کومې 8 یادې زمونږ په دې 6 کې هغه 8 شته او که نشته ما دا ستا ډېر بې ظلم ده چې ته دیوبندیانو سره ځان ګرې दिल जलो से बड़ा है पलक से काम नहीं दिल जलो से बड़ा है पलक से काम नहीं जला के राख न कर दूं तो देवबंदी नाम नहीं تا देवबंदियान सखकारी तवज्जो زما په 6 رکعاتو کې 8 رکعات رالیو کنه کال ته پته ولګی چې 8 او ما شل کړي ما زما په 6 کې 8 رالی زما په 6 کې 8 که الته پته ولګېده چې شل بیا ورته 8 کړي بیا ورته ځان ټینګ کړه زما تا سره د مناظرې کار نشته نه ضرورت شته خبرې دا غځېږي پته به دلته ولګي او تاسو ته یو خبره کوم چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي او چې څوک 6 رکعاته کوي هغه هم زه دې 8 والا ته م وایم او دې 6 والا ته م وایم چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي چې څوک 6 رکعاته کوي هغه هم کوي جواب راکړي چې څوک بالکل تراویح نه کوي د هغې فکر چا وکړه د هغې فکر چا وکړه ته په نورو کې څوک هغه چې څوک 2 رکعاته تراویح نه کوي تا د هغې فکر وکړه د هغې فکر نه صرف د تبلیغیان پرېږده بس دا ډېر دي دا څه خبره ده تراویح دپاره د قرآن حافظ باطن اصلاح دپاره پیر او مرشد ما ته قرآن وښیي ما له شیخ القرآن پکار دی ما ته حدیث وښیي ما له شیخ الحدیث ما پروګرام وکړ داګه بابا جی میرا غوښته پروګرام میں مولوی کا پوسټر کې شیخ القرآن شیخ القرآن څوک میرا غوښته الحمدلله جان داګه بابا جی یو کس سي 14 ما ته دا شیخ القرآن په کیسه ما شیخ په لغت کې بوډا ته وایي څه ته وایي نور شیخان پریدا څه ته وایي ما بوډا ته وایي شیخ القرآن راشه د ګرځېدو نه ووته ما د قرآن په درس او تدریس کې د ځان بوډا کړ نو شیخ القرآن سبحان الله د حدیثو په درس او تدریس کې ځان بوډا کړ نو شیخ الحدیث لغوي معنی وکړه شیخ الحدیث او تا ټول عمر په دکان کې ځان بوډا کړ نو ته شیخ الدکان شوې تا ټول عمر په پټي کې تیر کې ته په پټي کې سپین ګیرې شوې ته شیخ الپټې شوې شیخ الپټې او شیخ الدکان را پاسي زما په شیخ القرآن او شیخ الحدیث باندې اعتراض کوي وی داسې جواب دی راکړه چې زه دې ګډ وډ کړم ما ته مې څه کړي زه خو د شیخ الدکان کړم که نه بهرحال مدرسو تحفظ ضروري دی موږ له ډاکټر انجینر سری باطن اصلاح دپاره پیر مجاهد ما له مجاهد پکار دی په سنتو مطابق ژوند راشي رسم ختم شي رواج ختم شي بدعت ختم شي ما له مبلغ پکار دی مبلغ او تبلیغي مدرسو له بچیم ورکو اولاد به ورکو ځان به ورکو مال به ورکو او داسې مال به ورکو داسې مال چې وګوره د چا خبر وکړم حنظله واده ډومبۍ شپه تېره کړه هلته اواز راغی پیغمبر جهاد ته او غزا ته لاړ توجه چې روان شو زنانه دي ځکه یو خبره دې ته کوم چې روان شو خپله بیبي حنظله ته چې حنظله یو شپه هم تېره کړه لا یو بل ته سم کتلې نه دي لږ خو راوګوره که نه چې لږ خو زه تا خو وینم که نه لږ خو راوګوره که نه لږ خو راوګوره چې زه تا وینم ایله یو شپه هم تېره کړه اړو یو بل نه پوره خبر نه شو راوګوره چې زه درته لږ وګورم حنظله ورته وایي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته دی دا مخ اوس بل طرف ته کېږي نه هغه بیبي ورته زه دا نه وایم چې ما ته داسې وګورم چې زه دې وپېژنم حنظله او ته چې لاړې او شهید شوې زه بل وادم نه کوم یو شپه مې تېره کړه زه به د حشرګاه ته د حشر میدان ته ستا د نکاح ستا ښځه راځم د قیامت په ورځ
دا کومې ښځې دي چې دومره غیرت کوي د چا صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی ابو قدامه بیان وکړ خلکو ته مال جان اولاد پیش کړي خلکو چانده وکړه پیسې پیش کړي جان پیش کړ ابو قدامه چې ما بیان وکړ یو زنانه حجاب کې پرده کې بورکه کې رااله څه کې رااله حجاب ورکړه ما ته وایي چې ابو قدامه تا د الله نوم واغسته ما سره قیمتي څه نه ما په رومال کې غوټه کړي دي رومال ما په رومال کې غوټه کړي دي ما له ابا قدامه وی رومال کې څه غوټه کړي او پندو کې اردو کې وی ګټړي بني سي ہوئی ما له راک ابا قدامه کور ته راغلم د ماښام ټیم ما د رڼا تنظیم وکړ ما دغه مقدس پاکیزه رومال غوټې کولو کړي ګوره چې په رومال کې د زنانه د سر د ویښتونو جوړ شوي پړي پروت دي په هغې خاورې خټې لګېدلي په هغې کې خط دي خط کې لیکي یا ابا قدامه مخکې کال زما ورور د الله په لار کې شهید شو دا بل کال زما کور والم شهید شو ما سره خو نور څه نه ما له الله تعالی اوږده اوږده ویښته راکړي ما چې مړه شم خو ویښته به راسره قبر ته لاړ شي ما له به څه فایده راکړي ابا قدامه ما خپل ویښته کټ کړل ما د خپل ویښتونه پړي راخ کړ ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړي ضرورت راشي پړي نه زما د ویښتونو جوړ شوي پړي په طور د رسۍ استعمال شي ابا قدامه چغې مې والې خدایا یو زنانه ځان ستا په دین دومره غیرت وکړ چې خپل حسن خپل ویښتې قربان کړل نن دنیا د شیمپونو تباهي کوي ویښتې قربان کړل ابا قدامه ټوله شپه په جړا کې تېره کړه سهار میدان کارزار ته راړم یو مجاهد په اس باندې څوک سور دي مجاهدین په سپونو کې ودرېږي یو اس باندې هلک سور دي ما ته اواز کوي یا عمي ابا قدامه توجه یا عمي ابا قدامه زما تر چاچا کاکاجي ابا قدامه زه راغلم چې راغی وړوکی هلک پاس سورو ما ته ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو دا بل کال مې د الله په لار کې پلار شهید شو بیگا میں بوڑھے مورم قربانی کری وا ابا قدامه میں بھی قربان ہونے کے لیے मैं बच्चे तो गुड़ीर वर्कोटी रसूलुल्लाह कम उम्र जिहाद की शिरकत न मने करी ما داغه د جذبې قدر وکړ ځان سره مواغس کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانانو سپایان د اسلام فوجان مجاهدین فتح کامیابی سره هم کنار کړ مال غنیمت را جمع کړ شهدا را جمع کړ زخمیان د دې خیال راغی چې رب د الک څه ګورم چې د زخمیانو په منځ کې پروت دي او ما ته आवाजونه کوي یا عمي ابا قدامه او د आवाज ورو کېږي چې قریب دم اخري وخت دی ابا قدامه چې ورلم مخامخ زړه د پاسه د وینو انبار پروت دی پته راته ولګېده چې په مخامخ گزار لګېدلی د مخامخ گزار د بهادرۍ علامت دی وایي د مخامخ گزارو ما ته ابا قدامه غوږ دې رانږدې کړ ما خپل غوږ هغه په شونډو کېښود شونډو ته حرکت ورکړ ما ته ابا قدامه بس اخري جمله واوره اخري لفظ واوره اخري نصیحت واوره اخري خبره واوره صبر صبر ابا قدامه اخري خبره اخري وصیت واوره مخکې کال ماما شهید شو دا بل کال پلار شهید شو ان قریب زم شهید کېږم خو اخري وصیت مې دا واوره ابا قدامه کلي ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي کلي ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي بوډۍ مور مې یوازې پاتې شو پلار مې پاتې نه شو ماما مې پاتې نه شم زه به هم شهید شم زه به هم پاتې نه شم ابا قدامه کلي ته چې لاړ شي کلي ته چې لاړ شي زما د څلورو پنځو شپږو کالو یو وړه خور ده ابا قدامه زما دا خور په سر به د شم په لاس کې ابا قدامه چغې مې والې خدایا یو داسې خاندان چې د الله په دین ځان تعالی ترغه کړ فتح او کامیابي یو جانب د دې لږ صدمې واغستم کلي ته روان تاسو د علماو استقبال کوئ او باجوړ مسلمانانو تاسو حج او عمرې نه چې راځي د هغې استقبال کوئ د لیډرانو استقبال کوئ یو دور به چې مجاهدین به کامیاب کامران راتلل د هغې به استقبال کېده رب د هغه دور بیا راولي مې وایه رب د هغه دور بیا راولي آمین تا نه امین هیر شه رب د هغه دور بیا راولي ورته وایه مالم د امین بیلجار چل راځي خو زه یې دا دی رب د هغه دور بیا راولي اختلاف ټول اختلاف ختم شي زم امین بیلجار منم خو ستا جدا ځای دی زما جدا ځای دی خبره ختمه رب د هغه دور بیا راولي ابا قدامه چې کلي ته ورسېدم د خپل خپلوان استقبال ته ولاړ دي د لارې یو طرف یو جانب یو اړخ ته یو ماشومه ولاړه ده نو کله د یو نه تپوس کوي زما رور رانغی کله بل نه تپوس کوي زما رور رانغی کله بل نه تپوس کوي زما رور رانغی ابا قدامه وی ما هغه ماشومه ځان ته رانږدې کړه مور یې دروازې ته شوه مور یې ما ته وی ابا قدامه بشارت دینے آئے ہو یا تعزیت دینے آئے ہو میں اما پوئی نشم ماتے کے بچے میں شہید شی مبارکباد را میں مور اللہ ستا بچے پر شہادت سر سر پراز کر ماشوم زماغي کې اوکری کو والا روح پرواز وکړه تاسو ته پوس کوم دا زنانه سبا د قیامت پر ورځ چې د الله په عدالت کې ولاړی او موږ تاسو ټول نه الله تاسو کې چې دې زنانه روح قربان ک خاوند قربان ک دې زنانه زوی قربان ک نوري قربان کړه د سر وختي قربان کړه هر څه قربان کړه وای کنه او مسلمانانو
عزت می درک، طاقت می درک، شهرت می درک، اولاد می درک، بچی می درک، مال دولت می درک، ته می د کلی خان کړي، ته می د کلی ملک کړي، تعالی می علم درک، تعالی می قران درک، تعالی می ادب درک، تعالی می حیا درکړه، ته می تبلیغ کړي، ته می مجاهد کړي، ته می ذاکر کړي، ته می شیخ القران کړي، ته می شیخ الحدیث کړي، تعالی می عزت درک، عزتونو والا د رب ذاتی عزت می درک، نعمت می درک، قدر او منزلت می په سوسایټي کې درک. وای کنه زما دین ته پر تاسو کړی دي. موږ سره جواب شته؟ جواب شته. دا تجوید القرآن مدرسه دا قاری سمیع الله صرف نه ده، هر یو کس وایي دا مدرسه زما ده. د چا ده؟ کهو د چا ده؟ د چا ده؟ اقرا وربک الاکرم، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. وربک الاکرم، ستا رب ستا عزت کوي. اور دا د رب وعده ده، اور رب کا وعده سچا وعده. رب کا وعده چې څوک شکیان مکیان دي شک هغه مو وایي. رب کا وعده، رب کا وعده، غیروں کا وعدہ جھوٹا وعدہ، غیروں کا وعدہ، حکمرانوں کا وعدہ، چانه مې یریږي وایي حکمرانوں کا وعدہ. دا ته څوک څه نه وایي، پارچه به ما کټ کېږي، ځان سره تیار یم. حکمرانوں کا وعدہ، صوبائی اسمبلی کا وعدہ، قومی اسمبلی کا وعدہ، پارلیمنٹ کا وعدہ، امریکہ کا وعدہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا وعدہ. اقرا وربک الاکرم، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. مساجد آباد کا، مدارس آباد کا، خانقاہون آباد کا، تبلیغی مراکز آباد کا، تجوید القرآن مدرسہ آباد کا. وربک الاکرم، ستا رب ستا عزت کوي. اور ومن اصدق من الله قیلا، ومن اصدق من الله قولا. قیل قول د الله سره د بل چا خبره برابر، د الله خبره سره د بل چا خبره برابر، د بل چا خبره برابر. ټول وایي دا مدرسه زما ده. د چا ده؟ د چا ده؟ تخبه کې بیان کو ما مدرسه د چا ده؟ یو کاکا आवाज کوي د الله ده. ښه دکان کې یې غنیغ ناستي، دکان زما دي، پټي زما دي، پلازه زما ده، مارکیټ زما دي. او چې د مدرسې خبر د الله ده. تر چاله دوکه ورکې، تا تبلیغیان هم دوکه کړل. که تا ته امیر صاحب وایي چې څلور میاشتو له نه ځي، دیو ته جواب کیسي یاره چې بس دوا کوې، دین هم دواګانو ته وسپاره. تا ته چې امیر صاحب وایي څلور میاشتو له نه ځي، ته یاره چې بس دوا کوې. ښه چې د تبلیغ او د دین خبر راغله دوا کوې. ته چې سار دکان ته روان شي، ته چاته وایې چې دوا کوې، دکان ته ځم، دوا کوې، پټي ته ځم. خو چې د دین خبر راشي دوا کوي. مدرسه زما ده. د چا ده؟ د چا ده؟ تجوید القرآن مدرسه د چا ده؟ دا قاری صاحب ماشومان ورکړل. څومره ماشومان؟ 32 ماشومان. د سره صوبایي اسمبلی تعاون نشته، د قومي اسمبلی تعاون نشته. دا ځان یو غریب سړی دی. وګوره دته د سره صدارت نشته، وزارت نشته، بینک بیلنس نشته، عہده او منصب د دې نشته. وګوره سوسایټي کې روزګار څه کاروبار نشته. د دې عہدو نه باوجود، بینکونو نه باوجود اور صوبایي قومي اسمبلی نه باوجود، صدر وزیر اعظم لا سره د تعلق نه باوجود امت مسلمه ته اور ستا پاچور ته اور نختر کلی ته بدیش د قرآن والا ورکړل که ور نه کړل؟ حافظان ورکړل که ور نه کړل؟ دا نور څه نه دي، دا د اخلاص. دا ماشومان په کال کې تیار شو. او کم عمره کم ماشوم تیار شو، کم عمره کم ماشوم. څونه وخت کې حفظ دی؟ څونه دي؟ 500 میاشتو کې قرآن یاد، 500 میاشتو. ته په 500 میاشتو کې سورت واقعه، سورت رحمان چې چا یاد کړي نه هغه یادوي، سورت یاسین 500 میاشتو کې یاد کړه. ما ته ووایه چې ما یاد کړه، زه دله انعام درکړم. دې ماشوم 10 قرآن د قرآن وګوره 10 سپارې یادې کړي. دا د اخلاص نتیجه ده. وایي د څه نتیجه ده؟ دا مدرسه زما ده. تاسو بره مدرسه درته ښکاري؟ زما ورته مخ نه دی ښکاري درته؟ بره دا مدرسه ښکاري؟ ګوره مدرسه آباده شوه. مدرسې ډانچه وګوره ولاړه ده. دا چت غواړي، سریه غواړي، سیمنټ غواړي، باجري غواړي. ته صاحب دولت، صاحب ثروت یې. کلي علاقې کې سوسایټۍ کې ستا یو روزګار، یو کاروبار دی. په خپل ځای ودرېږه، ما ته دا ووایه په مدرسه دې کار شروع کړي. زه به سیمنټ راوړم، زه به باجري راوړم، زه به شګه راوړم، زه به کرش راوړم، زه به د خپلو لاسو کار وکړم، زه به 1 لاک روپۍ ورکړم. خیر زه به یو 50,000 روپۍ د اولاد د بچو سر صدقه ورکړم. دې پیسو ته ټینګوم. کنې راشه پېښور کې درته ډبګرۍ جوړه ده. ډبګرۍ نه ده، جیب بګرۍ. یو ټیسټ یو بل ټیسټ دی. دا اپریشن یو هارټ پیشنټ او دا زړه مریض او بای پاس پکې. الله به د بیمارونو ال ساتي چې مدرسې آباد کړو. آبادو به ان شاء الله. دا مدرسه د چا ده؟ د چا ده؟ د چا ده؟
مخکې مولانا صاحب ویلي که نه زمونږ مو وایه د جمعې صیغه مو وایه دا خو ټوپک د بل په اوږه کېښوده وایي زما ده د چا ده د چا ده چې څوک وایي زما ده ما ته یو کس ویل په خپل ځای وایه سمیع الله قاري صاحب د کار شروع کړي زه به 50,000 روپۍ ورکوم کوم کس به وي 50,000 والا چې یو لک مې وس کېږي مور کومې بس راشه دا نه ولیکه دلته ما بل وس به کومه ته ما لپاره دلته راوښیه بل وس به کوم ته دغه ځای چا کېنولې ستا ځای دلته دی توجه ماشاءالله جي مدرسه زما ده د چا ده د چا ده که څوک وایي مدرسه زما ده لاس اوچت کړي داسې امریکې ته وښایي مدرسه زما ده وښایي امریکا ته مدرسه زما ده دلرې په حاضرې سره زما ده د چا ده د چا ده جرأت سره د چا ده د چا ده د چا ده دا اوچت شوي لاس دا ښې لاس اوچت شوي لاس علما وایي د برکت لاس کم لاس دا ښې لاس دا اوچت شوي لاس دا چېرته کوز کې او خپل وس مطابق 50,000 10,000 5,000 3,000 1,000 چې دا چا څومره وسو په خپله به دا لاس چېرته کوز کې او په خپل ځای ودرېږه او دې ته بره راځه څوک چې پیله پاسېده بنیاد دی پاسېږه 4 منټه ټایم دی راځه مخکې راځه ماشاءالله حاجي صاحبان ملکانان تبلیغیان مجاهدین بزرګان اولیاء مشران سپینګیري ټول راځئ ما وی لاس چېرته کوز کوه راځه 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 تاسو ته ما وایي چې لاس څه ته کوز کا جواب راکړې څه ته کوز کا خو ما وی خپل چیک داسې نه چې د ګاونډي چیک ته وشغوي ماشاءالله راځئ زر زر راشه راپاسېږئ راځئ ماشاءالله هېڅ شی نه دی په دې سره 9,000 روپۍ راځه ماشاءالله جزاکم الله بارک الله راځئ چې ذوق شوق مینه محبت سره ماشاءالله جزاکم الله ستاسو د امداد تعاون دی الله قبول کړي دلته یو رومال ماشاءالله جزاکم الله ماشاءالله جزاکم الله زر زر راځئ جنت ته خو به ټول ځو که نه انشاءالله که نختر کې خوشحاله یې که جنت ته به ځو ما له جواب راکړې نختر کې خوشحاله یې خوشحاله یې دی نختر کلي کې خوشحاله یې جنت ته به ټول ځو انشاءالله ځو به انشاءالله بیا چې څوک وایي جنت ته ځو هغه راپاسئ زر زر راځئ دا خو د جنت خبره ده راځئ هغه کار مه کوئ که نه مس په سکول کې سټوډنټانو ته وي چې څوک څوک جنت ته ځي لاس اوچت کړه ټولو سټوډنټان لاس اوچت کړه یو سټوډنټ لاس ښکته کړی مس ورته وایي بیټا ولې ته جنت ته نه ځئ وایي ما ته مور چې چوټي شي نیغ به کور ته راځي دوی وایي چې پته نشته مفتي صاحب هم چېرته به وځي راځه ټول راپاسېږئ راځئ ماشاءالله جزاکم الله بارک الله ما له جواب راکړې په جهر سره ستاسو دا ذوق شوق دا مینه محبت الفت مودت امداد تعاون دی الله قبول کړي الله دې قبول کړي داسې مسلې یې درته کړي دي چې د جهر نه بلکل ختم کړي یې لږ کله کله په جهر راځئ وایه الله دې ستاسو امداد تعاون قبول کړي الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي راځئ انشاءالله راځئ ماشاءالله جزاکم الله بارک الله جی راځئ جی ماشاءالله جی راځئ ماشاءالله جی دا خو ګورو نن د اتوار ورځ نه چې بینک بند دی دلته 1 روپۍ په لس ده یو په 200 ده یو په 1400 ده یو په 10 لکه ده یو په 49 کروڑ ده چې څوک یو په 49 کروڑ ده خو ټول راپاسئ هسې په 49 کروڑ ده ماشاءالله راځئ جزاکم الله جی ماشاءالله جی یو په حاجي رضویم ده راځئ ماشاءالله چا چې تعاون وکړي هغه کښېنئ بس زمونږ نمونه اسلاف جانشین اکابر علماء دیوبند فضیلت الشیخ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع 400 ذمہ دار او امیر پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء استاد المجاہدین جناب مولانا پیر حزب اللہ حقانی صاحب دامت برکات العالی هغې ته د ګردو د تکلیف د وجې نه هغې خپل جانشین اور خلیفه مجاز نمونه اسلاب عبدالعزیز شخصیت سی قدر ذی وقار جناب مولانا مهربان صاحب دامت برکات العالی هغې تشریف اوري کړې ده حضرت صاحب نمایندګي به کوي انشاءالله ستاسو د امداد دی الله قبول کړي امین ته نه هېر شه الله دې قبول کړي څه نه مو ته پاتې راولي الله دې دا ستاسو امداد قبول کړي الله دې قبول کړي د چا د بچو شه دلته ختم ده آغا تاجر ډاکټر انجینیر صاحب دولت صاحب ثروت الله په فضل کړي او ما ته دا وایي چې زما د اولاد د بچو سر صدقه زه به هره میاشت
ماهانه د مدرسې به رجسټري بره یې پلي کړي ماهانه معاونین هره میاشت به دې مدرسې له 1000 روپۍ څوک ورکوي داسې یو 100 کسان پاسې به زر در پاسې هره میاشت به 1000 روپۍ څوک ورکوي هېڅ شی نه 1000 روپۍ څه شی دی ماشاءالله جی هره میاشت 1000 روپۍ جی ماشاءالله اوري که 1 2 3 دې شاته ګوري که رشا سو ولتا څه چل دی جی هره میاشت 1000 روپۍ سوچ پیدا وتري دا بنیاد موږ له الله تعالی راکړي دا الله په خزانو نظر ساته جی هره میاشت 1000 روپۍ تاسو نوم دی راشه سټیټ سکیورټي څه شي مولانا څه شي تا نوم ولیکم دلته ما سره ودرېږه راشه ولیکه څه نوم دی ستا شهاب الدین پپلزی ماشاءالله جی جاوید بھائی ځان وقف کړی جی ماشاءالله څه نوم دی جی ما نه هغه بل چلم راځي څلور میاشتې چې لوس روزي ولا پاسې هغې له به چېرته بیا راشم ځه ماشاءالله جی ماشاءالله جی نه ودرېږئ ارادې صرف پړه کې کوئ جی بل بسو کی هر میاشت 500 روپے موږ سره نوجوانان سکول کالج یونیورسيټي والا هر میاشت 500 روپے ورکوي څومره سنم پیسې څومره اصل خبر مخکې کوه پیسې څومره 500 جی 500 څه شي د څه ماته ګورې خو لږ نسوار کم کا سرګټ کم کا ایزیلوټ کم کا او دلته یې راوړه مکه یو میاشت پیکج مکه ورازه 500 سنم دی خانه واده ماشاءالله جی رازګل 500 جی دا موقع ده بیا به وروسته خفه زر در وایه ډېر به خفه د الله کور او مسجد او مدرسه وه او د مال ضرورت او ته پیسې ځان سره په جیب کې واپس وړي ماشاءالله جی څه نوم دی داؤد احمد صاحب 500 ٹھیک ہے چلو جی آگے جی بس بینک بندیږي خو هم خپله ده بندیږي بینک ماشاءالله جی بند شو دا بینک نه بندیږي دا د شپې هم کولی خو الله دې تاسو راوړي ماشاءالله جی عبدالخالق ماشاءالله جی ماشاءالله جزاکم بارک الله جی جی امیر صاحب سنم دی حضرت عمر واچ عمر شبیر ماشاءالله جی سید ولی ماشاءالله جزاکم الله جی ماشاءالله جزاکم الله داسې محبت ولا خلک ما چرته نه لیدلي زه بیګا راغلی ما هغه نه ډایرک رالم اورنګزیب کې پروګرام تیرا کې ابل زاغې نه مخکې کوهستان کې ختم بخاري د بنات خدا دلته چې ما کوم مینه او کوم محبت وکړو او دا تاسو چې کوم په جهر باندې پوهېږئ الله دې ستاسو امداد قبول کړي الله دې ستاسو امداد قبول کړي مسلې ټیک دی خو چا نه ځای خطا دی چاته ځای معلوم دی مسله کې څه مسله نشته لاس اوچتول هم شته خو د هغې خپل ځای دی خلکو نه ځای خطا دی امین هم شته خو به هر حال دا دومره مسله نه ده وایي چې انشاءالله جی کو بتاؤ مدرسې کامیابۍ دپاره دعا څوک کوي هر میاشت به 100 روپۍ ټول ورکوئ 100 به ورکوئ انشاءالله ٹھیک ده انشاءالله سیمنټ لګي باجري لګي کشره لګي دا چې څومره خواتین اسلام مستورات او زنانه راجمع شوي دغه ځای کې او هغوی ته ځان له جدا یو لوډ سپیکر لګېدلی او دا خبرې اوري دلته چې څنګه حضراتو تعاون وکړو خواتین اسلام مستوراتو خدمت کې دا گزارش دی چې د چا څه وس کېږي او د دې مدرسې دغه ځای کې د قاري صاحب د والده یا د دوی همشیره د دوی اهلیه څوک د دوی څوک سرپرستان د مدرسې طرف نه څوک د تمام زنانه هغوی سره تعاون وکړي موږ په نوخار خسره کې بناتو مدرسه وه او ډاکټر شیر علي شاه المدني رحمت الله علیه هغوی بیان وکړو مولانا امیر حمزه شهید رحمت الله علیه فاضل مدرسه عربي رایبند هغوی بیان وکړ اخري بیان ما وکړ مطالبه مې وکړه زنانو د سرو زرو والې او د سرو زرو بنګړي چانده کې ورکړل زنانو ته پته وه چې مړه شو خو خاوند یې خو را سره قبر کې نه ښخوي دې ته هم دې غل دی رانه به وباسي زنانو خپل کالي ورکړه مدرسې دپاره دا واورئ زنانو مرګ نه پس ستا نه دي بیا د ده دي ځان له آخرت جوړ که راځه چې واسنه رنګ وته ونه کړي چې ور نه کړي بنګړي ونه باسي په هر حال الله دې مدرسو ته آباد دي نصیب کړي آسماني کتابونه سرور دي مقرب فرشتې سرور دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي سرور دي د تصوف په طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه سرور دي دعوت کې حروف سرور دي جهاد کې حروف دعوت کې حروف سرور آسماني کتابونه سرور مقرب فرشتې سرور مسلکونه مذهبونه سرور او داس کې پر سرور د پیغمبر یاران سرور دي حق یار
कम से कम द पंजाब पशान मुजाहिरों के हक यार गुंबद के हुरूफ 4, हिजरा के हुरूफ 4, ऊपर के हुरूफ 4, नीचे के हुरूफ 4, वहां के यहाँ के हुरूफ 4, मौसम भी 4, मौसम के हुरूफ भी 4, हक यार इमामान सलूर मसलकुना सलूर मजहबुना सलूर और 10 के फर्ज द पैगंबर जो सलूर जमा सलूर इमामान न मनी दागिम द सलूर इमामान खिम दागिम सलूर इमामान दी इमाम इब्न तैमिया इमाम इब्न qayyim इमाम इब्न हज़म नवाब सिद्दीक हसन खान दागी सलूर इमामान दी दागी इमामान सलूर आसमानी किताबुना सलूर मुकर्रब परिशी सलूर मसलकुना मजहबुना सलूर और 10 के फर्ज सलूर द पैगंबर यारान सलूर पहले फुर्सत की पर तबलीग की सो में आश्ती दी सलूर सलवाए कना तबलीग की सो में आश्ती दी तबलीग की सो में आश्ती दी तबलीग की में आश्ती सलूर बोला से बदलता ना बस तबलीग की में आश्ती सलूर आसमानी किताबुना सलूर मुकर्रब परिशी सलूर मसलकुना मजहबुना सलूर गुंबद के हुरूफ 4 मौसम भी 4 मौसम के हुरूफ भी 4 मशरिक के हुरूफ 4 मगरिब के शुमाल के जुनूब के हुरूफ 4 हक यार मुझसे एक आदमी ने अटकने कहा 4 को नहीं मानते मैंने कहा अच्छा कुछ लोग यहाँ भी है 4 को नहीं मानते मैंने कहा अच्छा 4 को नहीं मानोगे तो किधर जाओगे उसने कहा मशरिक की तरफ भाग जाऊंगा मैंने कहा मशरिक के भी हुरूफ 4 जाओगे किधर प्यारे जिधर जाओगे 4 ही 4 है हक यार आसमानी किताबुना सलूर मुकर्रब परिशी सलूर मसलकुना मजहबुना सलूर और 10 के फर्ज द पैगंबर यारान सलूर मा पर तखबे के बयान को शेखुल कुरान मौलाना सियाउल्लाह जान हाशमी से तशरीफ फरमाओ द शेरगढ़ मोहतमिम से मौलाना कासिम से दामत बरकात अगर तशरीफ फरमाओ मा चिदा खबर शुरू करा इमामान सलूर मसलकुना सलूर मजहबुना सलूर और 10 के फर्ज द पैगंबर यारान सलूर तबलीग की मियाश सलूर सिमतुना सलूर मौसमुना सलूर मजहबुना सलूर द पैगंबर यारान सलूर पर तबलीग की मियाश सलूर यो काका पास दलते यो जज्बाती होता न बस अपरी दकना दलता यो काका पास माते मुफ्ती से दाम पकी हुआ है खाना ची वदुनम सलूर मावे चलो मसना सुलासा व रुबा वदुनम सलूर वदुना नूर सलूर सलूर वीलशु उस आवाज न पूर्ता की तुम रत कोर यारेगे माता मालूम शवे खपकीगे अम्मा माता मालूम शवे देख तासो मग खपकीगे देख तासो मग मुलियान बराबर के मग यो शांति हो खजक बिया बसर कुर कुर उस जवाब राका वदुना तो दा खबर शुरू कम दा मशरन स्पिनगिरी बरातस बराबर गोली वदुना अवजीबा खबर शेख से वजीबा खबर दादा दा से खलक पाकिस्तान के सलूर यारान न मनिश्ता सलूर इमामान न मनिश्ता द तबलीग सलूर में न मनिश्ता सलूर हुरूफ वाले जिहाद चिन मनि कादियाना नमश्ता द पैगंबर यारान चिन मनि दाश्ता द तबलीग में सलूर न मनि दामश्ता द तरीका के सलूर सिलसिले न मनि दामश्ता इमामान के सलूर न मनि दाम पाकिस्तान के शता उस पूरे पाकिस्तान के मादा सलूर वदुन मुनकिर पैदा न दिल दा मशरान हम तैयार दिल बिचरता अल्लाह रहमत तो पखुरा न हुई नाजरी दा खुशाले टोप हुई माता काका हुई मुफ्ती साहब जमात जरूर टोप न हुई माता द डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप और की दपी हुआ बिया खु बसम दर्जीगी और हर मस्जिद की द कुरान दर्स कीगी द हदीस दर्स कीगी द फज़ाइल माल तालीम की गश्त कीगी मशवरा कीगी बयान कीगी उस्ताद जुमातुन कीगी जी द कुरान दर्स सुन कीगी फज़ाइल माल तालीम कीगी गश्त मशवरा बयान कीगी पद नंबर मुज़ाकिरा कीगी मर्दान सिटी में औकस्ते उस्ताद मस्जिद की कुरान दर्स की मातई आउजी हम द हदीस दर्स की हुई आउजी हम मुराकबा की हुई आउजी हम फज़ाइल माल तालीम की हुई आउजी हम गश्त की हुई आउजी हम मशवरा की मातई आउजी हम शपक नंबर मुज़ाकिरम की हुई आउजी हम तालीम की बयान की मातई आउजी स खबरकम दी मातई आउजी माशदा टूल अमाल उस्ताद मस्जिद की और त मातवे की आउजी मा औरते त पके पखपल मौजूद ये मातई ना बस हाफिज साहब कारी साहब डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब मौलाना साहब अजी साहब मास्टर साहब और अमीर साहब बस मरकरी जोड़ावी की मरकरी जोड़ावी की तब क्रूज में जाहिर लगी दे जुमातुनाबाद को और पल बच्ची मदरसों तबलीगो मशरान तबलीग तबलीगो चर तबलीगो कुल लार द तबलीग खैस्ता लार द तबलीग द सुकून लार द तबलीग जमों द नौखार लेखत मेजर पेजने लेखत मेजर औरेदल पेजने लेखत मेजर द मशरान स्पिनगिरो बा आइडियल तीर शिजा के जमों द दौर नो द 37 कैलेंडर को पेजने करना पेजने मसर पलाहौर के इज्तिमा की लेखत मेजर मिलाओ तक स्पिन पटकी कुली गिरा तस्बीह पलास माते मुफ्ती से फिल्म इंडस्ट्री की में पर करोड़ों रुपया गठली सुकून राहत इत्मीनान न आगा मुर्दारे पलिते न में तौबा करा द दावत और तबलीग लार में इख्तियार करा अल्लाह सुकून उमरा कर अल्लाह राहत उमरा कर आगा जुनैद जमशेद दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान तरानी भी जुनैद जमशेद पर जुन की दावत सर इनकलाब रागी इब्तबाब हवेली असरा जिहाज क्रश
آرمی پوجي پروتوکول داغه د جنازې وشو. زه د علماو خبر نه کوم، ما د شیرګل د محتمم صاحب جنازه لیدلې ده، ما د ډاګې د باباجي رحمت الله جنازه لیدلې ده، ما په پیښور کې د حسن جان شهید رحمت الله علیه جنازه لیدلې ده، ما د ډاکټر شیر علي شاه المدني رحمت الله علیه جنازه لیدلې ده، ما د شیخ مطلع انوار صاحب جنازه لیدلې ده، ما د شیخ اسرائیل صاحب جنازه لیدلې ده، ما د مفتی فرید رحمت الله علیه جنازه لیدلې ده، ما د علماو د شيوخ جنازه لیدلې ده، ها ما د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه جنازه لیدلې ده. کم شیخ چې خپل ځان په ناموس رسالت باندې قربان، هغه شیخ مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه یو طرف د توهین عدالت خبر راغله، بل طرف د توهین رسالت خبر راغله، د دې اشعار مصداق وګرځېده، د دې شعرونو مصداق وګرځېده. شیخ صاحب د دې اظهار وکړ، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے، بل تن من تن پہ قرآن پیشنٹ. مولانا سمیع الحق صاحب د زړه پیشنٹ، د زړه مریض په تفسیر لاهوري باندې کار شروع کړو چې علماو طلباو ته شيوخ ته یو ذخیره پرېږدم، قرآن ترجمه تفسیر نه استفاده کوي. هارت پیشنټ او د لیکلو دومره سپیډ یو په یو منټ کې به 70 حروف لیکل. هغه شیخ ما ظالمه تا یو سپینګیري عالم معاف نه کړ، په دې سینه کې خو قرآن، په دې سینه کې خو احادیث، په دې دماغ کې حکومت دپاره فکر وکړو. الهی کلمت الله د پایزان قربان کړ. ما د علماو خبر نه کوم، لیکن پاکستان کې چې د جنید جمشید څنګه جنازه شوی جواب راکړي، داسې جنازه پاکستان کې صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی د خان ملک نواب شوی ده. آرمی د جنید جمشید په جنازه باندې آرمی والو جوړل، د جنید جمشید په جنازه باندې پولیس والو جوړل، رینجر والو جوړل، خانان ملکانان نوابان کراچۍ کې جنازه شو. زه قبر لاړم، یو طرف ته د مفتی شامزی شهید رحمت الله علیه قبر دی، بل طرف ته مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله صاحب د تفسیر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب د قبر په خوا کې د جنید جمشید قبر جوړ. سبحان الله. علامه عزیز الرحمن هزاری صاحب وی د جنید جمشید د غم په درېمه ورځ زه په کراچۍ کې د جنید جمشید د غم په درېمه ورځ د هغې د کور نه 90 جماعتونه د مستویاتو د الله په لار کې تشکیل شوي دي. ژوند هم دعوت او تبلیغ، مرګ هم دعوت او تبلیغ. ما ته خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کو. رب کریم د تجوید القرآن مدرسې ته د قیامت پورې دوام او استمرار نصیب کړي. دا ختمونه د الله ټول ته مبارک کړي. تاسو هم دا تعاون وکړئ، الله دې دا قبول کړي. په دا خبر باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.